او د ټولو نه زیات او غټ نقصان دا دی چې د بل ختمېدو نه مخکې تا ختموي. عزتمندو حسد نن سبا ډېر زیات شوی دی زموږ په دې معاشره کې. حسد څه ته ویل کېږي؟ حسد یو انسان د بل انسان په نعمت باندې، په خوشحالۍ باندې، د هغه په مخ کې تلو باندې خفه کېږي او غواړي چې د هغه د نعمت ختم شي، د هغه د مخ کې تلل بند شي او هغه د خوشحالي ختم شي. نو دې ته حسد ویل کېږي. حسد په اسلام کې څه حیثیت لري؟ عزتمندو دا په اسلام کې حرام دی. حسد کول د بل انسان سره دا حرام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حسد چې دی کنه دا نیکي داسې ختمي لکه څنګه چې اور لرګي ختمي. نو عزتمندو دې سره نیکي ختميږي. د دې نه ځان ساتل پکار. د دې نقصانات څه دي؟ د حسد نقصانات د ټولو نه اول د انسان خپل زړه سکون او اطمینان ختم شي، پریشان شي. دویم دعای نه قبلېږي، ایمان کمزوري کوي. حسد چې کوم انسان شروع کی داغه ایمان کمزورېدل شروع شي. او د ټولو نه زیات او غټ نقصان دا دی چې د بل ختمېدو نه مخکې تا ختموي. نو حسد کول دا په اسلام کې حرام دي او دا نه دي کول پکار. د حسد کې چې څوک راشي کنه نو بیا د بل انسان د پاره کندې مباسي. نو کندې وستل نه دي پکار. ځکه چې یو متل دی کوهی مکه نه د بل سړي په لار کې چرستا به د کوهی په غاړه لاړ شي. یعنی ته د بل چا د پاره کندې وباسي نو د هغه نه مخکې پکې ته ورغله. نو عزتمندو هیڅوک هم چاته څه نقصان نشي رسولی تر هغه وخته پورې چې الله امر دی شي. الله چې چاته غواړي نقصان ورکولی شي او انسان نشي ورکولی نو بیا صلح حسد پکار. نو موږ ته پکار چې دا ختم خپلو کې مینه، محبت، اتفاق، اتحاد سره وخت یو. د حسد علاج څه دی؟ علاج هم درته ښیم عزتمندو. په تنهایی کې څومره زیات چې سورې فلق او سورې ناس ویلی شي وایي، دا د حسد علاج دی. نو خپل علاج هم وکړو په دغه صورتونو سره او دا کوشش وکړو چې حسد ختم.